دلته بیا هم موږ یو ګراف لرو او یوه تابع لرو. وایي تاسې ووایئ چې د ایکس په کم قیمت کې به اف ایکس مساوي د 1/15 سره سي. ښه، نو د دې لپاره بیا هم موږ دې ته اړتیا لرو چې باید دغه معادله چې اف ایکس مساوي ا ضرب د آر په توان د ایکس ده، باید د دې ای او آر پیدا کو. لکه څرنګه چې تاسې په دې ګراف کې ګورئ موږ دوه ټکي لرو. لومړی دغه ټکی ده چې په دې کې ایکس څو ده، بلکل د دې ایکس 0 ده، نو دا 0,-15 ده. بل ټکی چې ده، بل ټکی دغه ځای ده چې دلته ایکس یو ده او وای -15 ده. نو موږ د ایکس لپاره دوه قیمته لرو چې په هیڅ یو کې د اف ایکس لپاره 1/15 یا -1/15 قیمت ترلاسه سوی نه ده. نو د دې ځای موږ څه کوو؟ اول دغه معادله په دغه ځای دغه ټکی په نظر کې نیسو چې دې کې لیکو اف د 0 یا هم د دې لپاره چې دا ښه واضح سي زه باید تاسو ولیکم اف د 0 مساوي کیږي ا ضرب د 1 سره، ځکه چې دا ټول یو کیږي د ایکس په ځای کې د 0 قیمت واچوم. نو وای دا ټول مساوي کیږي د څو سره؟ د -15 سره. که ام که ایکس 0 سي نو د دې ځای ا مساوي کیږي د -15 سره. اوس راځئ د آر قیمت پیدا کو. د آر د قیمت لپاره موږ هم اف یو لرو او هم اف 0 لرو. نو د دې ځای لیکلی سمه زه چې د اف یو تقسیم په اف 0 څخه زه کولی سمه چې آر پیدا کړم. ښه، اوس تاسې پوهیږئ چې د دې قیمتونه چی شی دي؟ دلته د اف یو دپاره موږ قیمت شی پیدا کړی -15 او د اف د 0 دپاره د وای قیمت موږ چی پیدا کړی -15 چې دا مساوي کیږي د څو سره؟ بلکل دا مساوي کیږي د -1/15 سره. نو د آر دپاره هم قیمت پیدا سو چې دا څو دی؟ دا 1/15 ده. ښه، ډیر ښه. اوس خبره دلته ده چې که موږ دغه معادله ټوله ولیکو، دلته زه به دا ټوله معادله دلته ولیکم. د اف د ایکس مساوي دی د ا پر ځای د -15 قیمت اچوم ضرب د 1/15 په توان د ایکس. وای دغه معادله د ایکس په کم قیمت کې د -1/15 سره مساوي کیږي. ټوله خبره دلته ده. نو راځئ چې دا دلته بیا هم ولیکم. اف د ایکس مساوي -15 ضرب د 1/15 په توان د ایکس. دې معادله کې زه غواړم ایکس پیدا کړم. دا د ایکس په کم توان کې مساوي کیږي د -1/15 سره. ښه، اوس نو دلته یو څه خبره جنجالي سوه. څه کوو؟ دلته -15 اول محوه کوو، دواړه طرفو کې چې تقسیمو -15. صحیح ده؟ دلته هم او دلته هم چې دا دواړه سره خلاص سي. دې خوا ته د مساواتو یوازې ماته 1/15 په توان د ایکس راکي. صحیح ده؟ مساوي دلته موږ چې کله -15 تقسیم د -1/15 کوو نو دا څو کیږي؟ بلکل دا کیږي مثبت 1/615 ځکه چې دغه 15 د دغه 15 سره ضرب کیږي. اوس تاسې پوهیږئ چې دا موږ د 1 په توان د ایکس او 15 په توان د ایکس لیکلی سو چې دا مساوي کیږي د څو سره؟ 1/615 سره. صحیح ده؟ د دې ځای 1 په توان د ایکس معنا نه لري. که هر شی اوسي بیرته یو خپله ده. 1/15 په توان د ایکس مساوي کیږي د 1/615 سره. اوس تاسې وګورئ د ایکس په کم توان کې به دغه دواړه طرفه د مساواتو سره مساوي سي. صحیح ده؟ تاسې پوهیږئ چې 15 په توان د 1 مساوي کیږي د 50 سره، 15 په توان د 2 مساوي کیږي د 15 سره، ځکه د 15 ضرب د 15 مانا ورکوي. 15 په توان د 3 مساوي کیږي د 115 سره او 15 په توان د 4 مساوي کیږي د 4 دی مساوي کیږي د 615 سره. نو دلته زه لیکلی سم دغه ځای کې چې د ایکس پر ځای که زه د 4 قیمت واچوم 1/15 په توان د 4 بیا مساوي کیږي د 1/615
15 سره، ځکه چې 15 په توان د 4 هم 625 معنا ورکوي. نو د دې ځای بیرته راځو خپلې لومړۍ خبرې ته چې موږ ته ویلو د x په کوم قیمت کې به f(x) مساوي د -1/15 سره سي. موږ دا ټوله معادله د -1/15 سره مساوي کړه او اوس موږ وایو چې د x په 4 قیمت کې، نو د دې ځای لیکلی سو چې f د -4 مساوي کېږي د څو سره؟ د -1/15 سره. نو په دې توګه موږ د x د پاره هم قیمت پیدا کړئ.